د افغانستان لپاره د روسیې څخه مهم خبر راغی. روسیې افغانانو ته که خبر ورکړ. روسیه وایي د افغانستان د بیا رغونې د صندوق د ټولې مرستې باید خلاصې شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زاخاورو ویلي د هیواد د افغانستان د بیا رغونې له صندوق سره د مرستې برخې د آزادولو په اړه د نړیوال بانک اقدام غواړي. دا چې نورې څه ویلي د په ویډیو کې را سره په پریس نیوز کې وګورئ. دوستانو زموږ چینل ته ښه راغلاست. هیله ده زموږ پریس چینل در سره سبسکرایب کړئ. روسیه وایي د افغانستان د بیا رغونې د صندوق ټولې مرستې باید خلاصې شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زاخاور ویلي هیواد د افغانستان د بیا رغونې له صندوق څخه د مرستې یوې برخې د آزادولو په اړه د نړیوال بانک اقدام کافي نه بولي او دغو شتمنیو ته د افغانستان بشپړ لاسرسي غوښتنه کړې ده. نوموړي د پنجشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل او د نړیوال بانک د هغې پرېکړې ملاتړ کوو چې د افغانستان د بیا رغونې له صندوق څخه د خوړو نړیوال پروګرام یونیسف ته 280 میلیونه ډالر ورکوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند ټینګار کړی دی چې افغانستان د عادي اقتصاد ژوند جوړولو، مدني بنسټونو د بیا رغولو او د مهمو ټولنیزو اسانتیاوو د استقرار لپاره مرستو ته اړتیا لري چې نړیوال مرستې باید ورسره وشي.